ایکسل پروګرام چې دا ډېر یو مشهور او ډېر اړین سافټویر ده او کوم چې په نن سبا په مارکیټ کې د ډیمانډ ډېر زیات ده. دې په واسطه موږ تاسو کولی شو امپلای ډیټا منیج کړو، همدارنګه موږ فاینانشل ریپورټس جوړ کړو، همدارنګه مختلف نور شیان چې په واسطه موږ کولی شو. کار کوم سافټویر موږ تاسو یوز کړو بیا هم موږ تاسو ایکسل ته اړتیا پیدا کیږي. او مثال دغه دې کې بیا بل خواله یو دا ده چې موږ اتوماتیک انوایس هم جوړولی شو او ډېر دغه موږ چې دي دغه موږ کارمندان چې دي که نه اکثره ایکسل یوزر چې دي هغوی وایي چې که موږ ایکسل یو هغه جوړ کړو ټمپلیټ د انوایس، نو دغه آیا موږ هر یو کس ته به بیل بیل انوایس جوړوو، هر یو کس ته به مثل ډیټا بیل بیل کوو، دا به کاپي پیسټ کوو چې به کوو که نو دې لپاره موږ تاسو دغه پریکټیکل دی او اتوماتیک انوایس جوړوو. دغه انوایس چې دا که تاسو ته لکه ښکاري هم دا ګورئ فول اتوماتیک ده. دې کې صرف موږ تاسو ډیټا انزرټ کوو او نور چې کوي خپله هر څه دا خپله کوي. مثلا د بیل نمبر ده، مثلا د ورته بیل نمبر زر ده، نیم سو ده والله ورتلی عدنان، هغه موږ نه جنس واخیسته. اډرس سو ده، اډرس ده مثال احمد شاه بابا مینا. مثل تلیفون شمیره سرسویی د تلیفون شمیره بیا ورته ولیکئ سرسویی. دلته اوس آیټم دا ګوره فول اتومات ده. ګوره تیار موږ هغه نومونه ګوره دا مطلب پر ماکم اخیستې تاسو یې پرې پوه شئ. ګوره مثال فرض کړئ مثال دا اخیستی ده لیپټاپ واخیسته، ګوره فول ګوره خپل لیپټاپ موږ کلیک کوو اتومات ګوره لیپټاپ ګوره نرخ راغی. ډسکاونټ چې شته که نه که چېرته ډسکاونټ مې تاسو ورکړی هغه د ډسکاونټ ورته ولیکئ. په پرسنټیج کې مو ورکړي، پرسنټیج کې ولیکئ 2% ډسکاونټ موږ ورکړو. ګوره 2% ډسکاونټ چې دی سوال 15000 کې 16000 کېږي. څو کوانټیټي واخیسته مثلا 15 دانې، ګوره 38000 او 1500 350 لاندې وګورو 350 ګوره ټوټل نیټ هغه څو د 0% مثال سیل ټیکس په سیل ټیکس راځي 2940 روپۍ، ټوټل 100 روپۍ دا باقي څه موږ نه 48040 روپۍ. نو اوس که چېرته مثال موږ بل کس راځي هر یو کس ته موږ همدا کوو که نه، نو نه موږ هر یو کس ته داسې نه کوو. صرف که دا کلیک ګو دغه کلیک ما کلیک کړي باندې ګوره اتومات چک کېږي ټوله هغه ډیټا چې ده هغه ټوله پاکېږي. نو اوس راځم دغه موږ تاسو څنګه جوړولی شو. نو دې لپاره اوس زه راځمه دلته چې راځئ د کلیک کومول ګوره مثلا موږ تاسو ته د خپل صفحه معلومه نه چې موږ تاسو صفحه څومره سایز هغه کوو. اول موږ چک کوو سایز ورته ټاکو. نو سایز ټاکلو لپاره مې دلته به راسئ ویو ته، ویو کې چې لیاوټ چې کې موږ ته د خپل هغه پاڼه ښیي چې څومره زیپ ورته پرنټ کېږي. دې ما زه کلیک کوم لیاوټ باندې چې موږ هغه څوم پورې ده. ګوره موږ کالم تر دغه ځای پورې راځي. دا خو هغه سایز شو. دا مثال بېرته چې کومه زه نارمل کوم کله چې نارمل یې کوي دلته به A4 ته راسي. به A4 څخه هر څه به ورته اول دا سیټینګ یې هر څه به سیټینګ یې برابر کوي ورته. دلته چې مثال راغلی دا لیاوټ ته، لیاوټ کې چې راغلی دلته ورته چې دلته سایز به ورته سایز به ورته ټاکو څه شی مثلا ورته سایز ټاکمه A4 سایز ورته ټاکو. تاسو هر شي باندې پرنټ کوئ هماغه سایز به ورته وټاکئ. مثال ورته دا A4 ده. A4 کې مثال ګوره صفحه څه رقم ده ولاړه ده ملاسه ده کوم رقم ده کې ورته هم دغه پورټریټ ده. مرجن شی که مرجن ورته هم شی ده نیرو ده. نیرو شی موږ ډېر ځای ښیي. ګوره کله چې موږ لیټ وکړو ګوره دا رقم ده ګوره ټیک راځي پوهېږي موږ دغه ځای پورې موږ دغه کالم د دې نه خوا که چې لاړ شو بیا دا بلې صفحې ته ځي. نو اوس راځمه چې کوم دلته خپل د هغه نومونه شیان لیکمه. مثلا زه لیکمه MFS شاپینګ مال. مثال ادرس یې لیکئ. ادرس یې لیکئ مثال پښتون یا مثال لیکمه کابل مارکیټ لیکمه کابل مارکیټ دے در پشتون اچھا دا نیر ټو خپل ادرس به ولیکئ دلته پښتونستان اvenue.
بیا راځم چک وکړه د ادرس هم چې ولیکه د ادرس وروسته به دلته چې وګورئ دا به ولیکئ مثال دا بیا کوم ځای ده مثال کابل ده او افغانستان ده زپ کوډ مثال کې لیکئ دا هم ورته ولیکئ نه لیکئ خپله خوښه بیا راځو مثال د لاندې بیا کول ده چې ولیکو انوایس لیکو مثلا انوایس ته چې ده مثلا انوایس که میمو لیکي ځینې خلک میمو هم لیکي او که لیکي هم خپله خطره انوایس ولیکي هم صحیح ده و انوایس میمو سو اوس چې کوو مثلا ډیزاین لپاره یو خانه لاندې پرېږدو دلته ورته لیکو بیل تشریح سو بیل نمبر سو بیا چې کوو دلته بیا بله خانه هم پرېږدو بله خانه ته پرېږدو دلته چې لیکو دلته لیکو نیم لیکو name یعنی لیکو ایڈریس دا هم ولیکو اوس چې کو دلته بیا یو خانه دی د هغه لپاره هم بیا بله هم پرېږدو ډیزاین لپاره دلته پرېږدو دلته درې ګونده چې کو دلته وایي اوله چې ټمپلیټ یې جوړوو سیریال نمبر بیا آیټم پرایس डिस्काउंट को डिस्काउंट और कई मिसाल डिस्काउंट ऑप्शन हम भी इजाफा के डिस्काउंट सेल प्राइस क्वांटिटी डबल यहाँ बहुत लिखो क्वांटिटी और टोटल प्राइस ټول دا هر څه مو لیکل دا چې تاسو ته ولیکل د مثال لیکو ډیټ چې آیا دا په کوم تاریخ باندې هغه ده دا ورته لیکم ډیټ لیکم ځکه نیټه خو باید معلومه وي که په کوم نیټې باندې تاسو دغه شو کوئ بیا مثال دلته راځم دلته ورته لیکم کنټریکټ نمبر کنټریکټ نمبر ګوره دا اسم وکړو اوس به چې دا لږ لږ به غواړي چوکاټ ورکړو مثلا ګوره زه راځم مثلا یو دانه به چک کړو دا چوکاټ نه وروسته مثال چک کړو زه یې ورته ټاکو چې آیا دا کوم ځای پورې مثال تاسو د راولئ کوم ځای پورې مثال څومره ډیټا تاسو غواړئ دلته پکې راسي زه راځم دا ټول مثال دا رقم دا سلیکټ کوم مثلا 15 پورې دې پورې زه غواړم مثال دغه بلونه چې دغه نمبر پس که چېرته مثال تاسو جنس ډېر خرڅوئ د شی کې صاحب ورته ډېر وټاکئ خو زه دغه ټمپلیټ ده دغسې پورې ما دا ځای وټاکو راځم بېرته هوم ته دلته چې ورکوم دلته د بارډر ورکوم دلته ورته لیکم آوټساید بارډر ورته ساحې ټولې سولې بیا راځم مثال دغه ته چې کوم دا آل بارډر کوم اوس د هر یو خانه چې موږ ته بیل معلومه سي د هر یو ته موږ چې کوو آوټساید بارډر ورکوو بیل بیا هر یو ته آوټساید بارډر ګورئ هر یو ته آوټساید بارډر اوس راځو دلته بل هغه خانه پرېږدو دلته درېږو دلته مثلا لیکو لیکو ټوټل لیکو ټوټل چې مثال پیسې به هلته ټول جمع سي که نه ټوټل اماونټ لیکي پرایس لیکو زه لیکم اماونټ مثال سیل هغه لرئ که نه مثال ټیکس وکړم سیل ټیکسټ او د لیکو ګرینډ ټوټل دا سیلټکس څخه دا مثال دا په ځینې هیوادونو کې توپیر کې ځینې هیوادو کې دا دې ته مثال وایي لکه دلته سوریک به ته پاکم کوم ته وی ای ټي وایي یا ویلیو ایډډ ټیکس دا یا مثال په ځینې هیوادو کې دا چې تاسو مثال ځینې لکه په هند استرالیا کې اوسېږي هلته ورته شی وایي جی ایس ټي مثال ګوډس اینډ سروسز ټیکس او په افغانستان یا امریکایي هیوادو کې اکثر ورته شی ورته وایي دلته ورته سیل ټیکس وایي ما ځکه سیل ټیکس ولیکو سیل ټیکس هم ولیکو مثال دا رقم دا چې کو دا به کنټرول هغه ونیسو او دا به چې کو آل بارډر به کو
آل بارډر هم کو دا مثال مرج کومه دا به مرج کو او دا به هم مرج کو. اوس بیا لاندې لږ راښکته کېږم دا هغلته لږ دغسې کې به ودرېږم دلته به ولیکم دلته به ولیکم چې مثال هغه ساین یا ټپه چې کوي که نه دلته به ولیکو هماغه ورته ولیکو زه ورته یم مثال اتورایز لیکم اتورایز ساین ده authorize signature اتوماتیک سیګنیچر چې د ولیکل دا به شي کوي د هغه سره به مثال هغه پورته شي خلې د کیبورډ هغه سره د او بټن به ونیسي د شیفټ او دا به شي کوي ماینس به پورته کلیک کوي دا از اکول نښې سره دا سره هغه ګوره و دا شي کې د مثال د دې به اندازه بولډ به وکړو او اندازه به هم غټه کړو دي دا به څو کومه 14 تاسو په خپل باندې بیا کولی شئ په هر هغه تاسو غواړئ مثال دغه اندازه به هم موږ وکړو بولډ به کړو او دا به هم 14 کړو دغه اندازې به هم جوړې کړو خو سره د رنګ به اوس ورکړو فیل به کړو مثلا دا رنګ بولډ او دا مې دی 14 ښه ښکاري څه او دا یو چې دا به سنټر ته هم کو ټول سنټر ته کړل اوس دا کومه دا یو دا رقم دا غټو دا ولګ دا جوړ کوم وروسته دا سیل خانه چې دا هم غټو کو لکه چې دا دې کې نوم راځي ایټم کې کنه ایټم کې مثال ایټم خانه باید غټه وي 23 صحیح ډسکاونټ خانه هم صحیح ده پرایس باندې کاټ کو و چې څه کوو وګوره دلته ګوره دا هغه نه وځي دي ځای نه نو مثال دې لپاره اوس چې کو دا یو دانه مثال ته د نیسم دا ګوره تر کوم ځای پورته تاسو غواړئ مثال دا مرج کوي دلته ګوره مرج کې چې کو دلته اکراس دی خو مرج کوي یو اکراس هر بیل بیل مرج شي ګوره هر بیل مرج مثال ټول سنټر ته کوو ګوره دا رقم سنټر ته شول زه رنګ ورکوم مثلا اوس په فارمیټ باندې کار وکړو ته مثال دا رنګ صحیح ده همدارنګه دې دا ته مثال بیل بیل هغه ورکو دا به زه شل کوم ځکه چې دا غټه هغه نومې ده او دا به بولډ کو دا خانه چې دا به هم دا به 14 کو داسې په خپل هغه جوړولی شئ دا خانه هم دا مې دی 14 او بولډ دا به هم غټ کو دا به 14 کې انوایس ده که نه او بولډ دی دا خانې به هم سره ونیسو چې به اکراس مرج به یې کړو چې پوره راسي اکراس شیر مرج اوس دا هغه جوړ شو اوس راځو دغې ته مثال دې ته هم رنګ ورکوو او بولډ هغه کوو اندازې غټوو مثلا دې ته مثال زه ورکوم دا بولډ کومه دې اندازې هم 14 یو کلر وټاکو هر کلر ورکوي نه ستاسو پورې اړه لري چې کوم رنګ تاسو ورکوئ زه ورته هم دغه رنګ ورکوم بیا مثال دغه لږ تیز هغې نه دا رنګ دغه کې هم درېږم دې ته هم دا رقم دا رنګ ورکوئ تاسو خپل ډیزاین پورې تاسو طبیعي باندې رنګ ورکوئ لکه دا هم تاسو لاس کې دا هم 14 اوس راځم دې ته هم رنګ هم دا ورکوم مثال بورډ کوم دا هم او دې هم اندازه غټوم 14 کوم ګوره اوس دا رقم ښکاري اوس دغه چې دا کوم هغه چې دغه دا بسې لږ هغه کړو چې لږ ډیزاین برابر سي که دا دا رقم ته کوئ نو هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي ستاسو خوښې پورې دا رقم جوړ اوس که چې ګوره ها اوس هم دلته ګوره ځای موږ تاسو ته شته ده که چېرې اوس کنټرول پی ووهمه نو دلته ګوره موږ تاسو سره دا ښکاري چې مثال دغه کوم ځای کې دا مثال کوڅه رقم ته ده ګوره دې خوا ګوره اندازې زموږ د ځای شته ده نو کولی شئ مثال هغه خانې لږې غټې غټې هم کوئ تاسو مثلا زه دا سیل پرایز لږ غټوم
ګوره دغه پورې موږ تاسو کولی شو چې راسو دا آیټم خانه به نور هم نه غټه کړو ګوره دغه راغی ګوره که دې نه مستغه خوړ بیا بل هغه ته وړي ګوره دغه فارمیټ د موږ تاسو تقریبا جوړ شو دغه ته هم زه رنګ ورکومه مثلا دا رنګ او دغه اندازه شی کړو د 14 کړو او دغه اندازه به چی کړو 14 ځکه ګرینډ ټوټل ده که نه او دا مې بولډ اوس که چې دا زه مثال کنټرول پی ووهم اوس ګوره مثال موږ تاسو ډېر هغه شي پې ګوره ښه ښکارېږي اوس ځکه هغه شي پې تقریبا فارمیټ یې موږ تاسو جوړ څه ګوره فارمیټ یې موږ تاسو جوړ اوس راځو موږ دې تاسو څنګه ایډیټ کولی شو دغه ټول یو یو دانه به سره هغه کوو اول راځم دلته راځم مثال دغه 1 2 3 ورکوو زه دې چې ورکړم مثال هغه راښکته کومه دېزې پورې ښه زه دا کنټرول زیډ ووهم چې دا بارډر ورسره راغی دا به چې کړو داسې به هغه کړو دا به هغه به یې کړو مارچ سینټر ته به یې کړو دواړه سینټر ته مې چې کړو دا کالم هم ورسره راځي دا به ورچې کړم نو کالم به یې کړمه نو بارډر بخښنې سره نو بارډر ګوره چې تش راغی بیا د شي د به بارډر ورکړو اوس چې آوټساید بارډر و که نه اوس دغه ټول سایز چې ده دا سایز یې غټوم مثال دې ته کوم سایز یې هم غټوم سایز مثال څو کومه 14 دې هم اوس راځم آیټم ته آیټم کې چې کوم دلته هغه آیټم مثال که خپلې لیکئ خپله هم لیکئ او که ډرایپ ډاون کوئ مثال هغه که نه ځکه مایون به هر وخت راځي ما یو رقم ده که نومونه تکراري راځي تاسو به لیکل دم سره اړتیا نشته دم سره د سپیلنګ چک کول ته اړتیا نشته ده او که چېرته سپیلنګ تاسو غلط کوئ تاسو اکثره ځایانو کې مثال راپور هم غلط دی نو دې لپاره دا ډرایپ ډاون هغه چې ده لیست دا ډېر ښه راځي نو راځم دلته چې اول چې کومه دا ټول هغه ساحه دې سلیکټ کومه زه مثال ډیټا ویلیډیشن ته ډیټا ټیب کې دلته چې کوم ډیټا ویلیډیشن good morning راځم چې دا ډیټا ویلیډیشن مثال لیکو دلته چې لیست په سیټینګ کې چې کوو لیست هم چې پوره کوو سورس کې چې کوو هغه کوم نومونه ګوره دغه دلته ما راوستي نومونه دغه نومونه چې مثال دی تکرارېږي دلته ګوره ما ګوره آیټم ان پرایس لیست ما راوستی دلته چې کوو د سورس کې چې ورته ټاکو دغه ورته ټاکو مثال دا ورته دغه یې موږ سورس ده اوکې اوس ګوره کوم نومونه چې راځي ګوره شیر کېږي ونه خپل راځي ګوره له نوم کوم نوم چې مثال موږ تاسو ته وغواړو مثلا سکرین مثال بل هغه مثال دا فرض کړه مثال کیبورډ ده ګوره دا رقم ته راتلی راځي مثال لیپټاپ ده ګوره همدا نومونه مثال راغلل اوس که چېرته مثال تاسو غواړئ که خپله دلته مثال دم سات قیمت ورکوئ خو دې کې مثال کار مه لرئ او که نه که غواړئ مثال تاسو وایئ چې نه زه دغه فارموله کار کومه خو دا دې شی سي خپله د اتومات نرخ ماته راسي مثال زه مثال اډیټ کوم نه اډیټ کوم نه چې مثال دغه شیشه پکې راسي دې لپاره چې کو یو مشهوره فارموله ده هغې ده چې ده وی لوک اپ فارموله وخو مثال ټیپ پرس کومه اوس وی لوک اپ ویلو چې شه وی لوک اپ ویلو چې دا ده ټیبل اره دا مخکې درسو کې هم تاسو وی لوک فارموله ویلې ما نور اړتیا نشته ډېر وغږېږو سټیبل اره کې چې کو راځو دغه ټول دواړه هغه ټاکو خو دا چې وټاکل مثال بیا چې کو کاما اوس هغه د موږ لیست پکار ده که نه ټیبل کې مثال دا لیست څوم ده ګوره یو دویم کالم ده دلته به دوه ولیکو یو شی ګوره فکر وي که چېرته دغه لیست چې څوم دلته یو دوه لیکلی که چېرته دا لیست دلته و خو بیا هم دا به دوه لیکل کړي ځکه دا دویم دا کوم ځای چې موږ سلیکټ کړی دا هغه ځینه شماره دا مهم نه ده چې دلته دا کالم تاسو لیکئ دلته هم لیکلی دغه لیست اوس کوم ځای تاسو سلیکټ کړی دا هغه کې د چې کې دویم ټاکل کېږي کاما مثال بیا چې دا ایګزیکټ ویلیو صفر ورته کومه او انټر ګوره اتوماتیک ګوره دا مثال دا موږ دا رقم ته ډریګ کړو ګوره دا رقم ته راغی اوس دغه شی که چېرته زه پرنټ کوم مثال دا کوم ګوره هغه نشته ده که نه نو دې ګوره دا رقم ستونزه پکې راځي نو دې لپاره موږ څه شی کوو دې لپاره موږ دغه باندې بېرته درېږو دلته
نو د شي کو اف ایرور فارمولا موږ تاسو مخکې لوستلې وه. اف ایرور شي کې دا موږ ته غلطي ورکوي. دلته مثال کومه مثال غلطي نه ځکه چې دا شی ذکر شوی نه ده که نه. ډبل کوټیشن او دا بریکټ کلوز انټر. دا م انټر کړم چې انټر کوي مې ډبل کلیک دا رقم ته ګوره چې کېږي پاکېږي. کوم هغه چې ده هغه ګوره نسته دا ګوره هغه بیا نه وي. دا هم دا بارډر راغی. بارډر کې ته نو ان بارډر کوم ځای وځم نو بارډر همیشه آوټساید بارډر کې ته ورکړو او دا هم سنټر ته ګوره سنټر ته شو. دا رقم مثال ډسکاونټ ده دا ټول سنټر ته ځکه مې یو ځل چې دم ساده ورته بیا اړتیا نه شي سنټر ته کو و ډسکاونټ که چې تاسو ډسکاونټ داسې هغه ورکوئ دا تاسو عدد ولیکئ هر څومره ډسکاونټ ورکوئ او که نه که چې تاسو وایئ فیصدي زه غواړم فیصدي ورکړم فیصدي په هغه باندې زه ډسکاونټ ورکوم نو فیصدي لپاره به چې کې دا ځای ټول داسې لومړی وټاکئ لاړ به شئ هوم ته هوم کې چې پرسنټیج کې بل د چې کوي مثلا زه چې دا هر څه ورته ولیکم مثلا لیکم لاس ګوره لاس فیصده راغی پکې. بل چې دا مثال اوس سیل پرایس اوس دومره قیمت شو دومره ډسکاونټ شو دلته یو څو پاتې کېږي مثال دلته دغه نرخ یې څو وګوره. نو دې لپاره موږ دلته فارموله یوز کوو لپاره دا از ایکوال ګورم مثال دا پرایس سره پرایس څخه منفي که پرایس ګوره د اکسل فارموله هغه فرق توپیر کوي. بریکټ سټارټ پرایس ملټیپلای یا ضرب د دې او دا مې دې بریکټ کلوز او دا مې دې انټر. اوس ګوره دا کې مسعوده د نور لپاره چې تاسو هغه کې مثال دا ډبل کلیک کوئ مثال چې کېږي دا ټول باندې دا رقم ته راځي. اوس دا کالم ګوره ولې د مثال ځکه چې پورته موږ آل کالم کړی ده آل بارډر کړی ده. راځم دا بیرته چې کومه بارډر یې ختمومه نو بارډر دلته بیا کوم outside border. اوس دا هم ګوره ما رقم ته راغی. دې لپاره بیا دې لپاره هم موږ چې کوو هغه د اف ایرور فارموله چې ما کوم دا ډبل کلیک هم پرې کولی شو او F2 چې پریس کړو هم موږ فارموله موږ سټارټ کېږي. دلته بیا راځم اف ایرور راغی بیا دلته مثال درېږم دلته مثال کاما ډبل کوټیشن او بیا چې بریکټ کلوز کو او دا مې انټر. اوس کو ډبل کلیک کوم دې باندې دا شی کېږي ګوره دا رقم ته راځي. دا مې دې آوټساید بارډر ساول دونه دا بارډر ته لري کوم دا چې دا ساده بارډر کې راځي نو بارډر دا وروسته جوړو. ها کوانټیټي مثال څومره دي دې کوانټیټي لپاره او چې کوم فارموله دلته کوم ګوره دا اوس او کنه ګوره چې اوس او تخفیف موږ ډسکاونټ ورنه ورکړی ځکه 200 روپۍ راکړه چې ته مثال 15 ورکړې او انټر ګوره اتومات ګوره ډسکاونټ به راځي. مثال دا موږ ډسکاونټ نه ورکړی دی یو کال جنس کې و دا چې عادي فارموله مثال از ایکوال سیل پرایس ملټیپلای کا کوانټیټي سره او انټر. اب چې انټر کو ډبل کلیک و دا ګوره چې کېږي و دا هم ګوره دلته کله صفر راغله دا کوانټیټي نشته دلته مثال دا لیکم 100 دانې اخیستې دي 15 ګوره 2 روپۍ کېږي خو ګدل هم هغه ایرور ګوره راځي ګوره ایرور لیکي. مثال په ډبل کلیک کوم هلته بیا از ایکوال بیا چې کو اف ایرور بیا وکړو مثال دې ما ډبل کلیک مې کو کاما ایرور کې چې کو ډبل کوټیشن خالی اته وخایا ځکه چې په پرنټ کې بد ښکاري کنه د کوم ډبل کلیک اوس ګوره دې پورې راغی صحیح شو کنه. اوس مثال دا هغه چې دا ګوره ښه کرنسي خو باید معلومه وي کنه. راځم دې ما بیا دې ته ورکوم آل بارډر ورکوم اول اوس چې ګوره کرنسي خو باید معلومه وي ځکه چې دا کرنسي ګوره معلومه نه ده دا افغانۍ ده تومن ده. تاسو هر هېواد کې اوسېږئ نظر هغه هېواد پورې مثال د هغه هېواد کرنسي به وټاکئ. تاسو په کوم کرنسۍ باندې جنس خرڅوئ راځم دلته کرنسي که چې دا خو ډالر ده ضرورت نه ده چې دا افغانۍ باندې زه خرڅوم که افغانۍ خرڅوم نو افغانۍ که ډالر که ډالر اختیار ګوره راغلی دلته ډالر ساین ضرورت نه ده افغانۍ دي مور هغه ده که نه مور فیلډ باندې دلته راځم ګوره کرنسي دلته ټاکم دلته اول دا ډیسیمل چې ده هغه صفرونه چې راځي هغې نه وروسته ضرورت دا صفرونه مه ورکوه او دلته چې سیر کوم اف ان افغانۍ په لپاره موږ یوز کوو که نه
اف ام چې ورکړل د مثال اف ام اصول د ولټاو د ګور هر هیواد تاسو کوم هیواد کې چې اوسېږي د هیواد کرنسي به پیدا کوي دلته او دلته به شي کوي اډ به کوي ګور اف ام د افغانۍ ده که ډالر د ډالر به هم کولی شئ ما افغانۍ کو تاسو به عربي هیواد عربي هیوادو کې یورپ کې اوسېږي یورو هغه کوي اوس و د ادم سره چې زه دا رقم دغه لټوم ماته ستونزه ده که نه چې زه مثلا زم د ادم سره کرنسي ټاکم نو دې لپاره اسان طریقه چیرې ده په هوم ټیب کې چې و ده فارمیټ پینټر ما مخ اوس دا ډېر زیات کار هغه ده څه دې باندې ګوره کلیک مې کړ زه هم دغه ده کړم دا رقم د دیزې پورې ګوره افغانۍ سو دا رقم د مثال ګوره د اختیار سلیکټ ده د باندې بیا کلیک کوم دا هم ورته یم دا ګوره هم افغانۍ شو دا رقم دغه دوه ځله دا درې ځله دا هم هغه فارمیټ ده که نه مثال دا او داسې مثال بیا دا وټاکه بیا دا هم افغانۍ ده بیا دا وټاکه دا هم افغانۍ ده زه به رنګ بیا سپین کړم او دا شی او دغه باډر راغه نو که آل باډر کو اوس دا راغه بېرته دا ډیزاین به مثال وګورئ کوم ځای کې چې ستونزه ده د هغه کالم بېرته هغه کوي کوم ځای کالم خوښه وي outside border دې هم outside border اوس دا ګور ځکه صفر ده ځکه چې د مثال هغه د څو دانې لپټاپ باندې فرض کړه مثال 3 دانې کیبورډ یې اخیستي دي دومره افغانۍ څه مثال څو دانې هغه 3% هغه ډسکاونټ سو دا څو دانې مثال 8 دانې اخیستي دي اوس ګوره دا ګور چې کې اتومات دلته به جمع سي مونږ ته دا ګوره چې کې جمع شوي نه دي ولې جمع شوي نه دي ځکه چې هلته هغه یې موږ کړی ده نو باډر کومه دا باید موږ اټو سم کو یا مثلا سم فارموله موږ دلته یوز کو اوس راځم دلته سم خپله هم لیکلی شو دلته اټو سم هم موږ ویلی شو اټو سم ووایه ګوره دغسې پوره ځای خالي ده که نه دا هم ده پکې اوس دا چې کو انټر کوي اوس انټر کوي ګوره څو 9250 دا او 15022 دا سو دا څو سو دا څو 14000 دا ټول جمع کړل دواړه 14602 اوس سیل ټیکس ته پکې که نه که سیل ټیکس سي مثال سیل ټیکس ورته مثال 3% شی ده سیل ټیکس ته مونږ لګولی ده نو سیل ټیکس ته پهله به چې کو پرسنټیج به هم ورته هغه کو اول چې کوم ده لازم ده 3% سیل ټیکس اوس چې شی کېږي از ایکول دې سره ملټیپلای کېږي د شی دغه سیل ټیکس او دا انټر نو ګوره 4000 سیل ټیکس څومره راځي مثال دومره ده که سیل ټیکس مثال نه مې ورکوه مثال اوس بیا چې اټو سم کوو لکه دا سیل ټیکس موږ کسټمر نه اخلو او بېرته یې چېرته ورکوو دا حکومت ته ورکوو دا چې د موږ انډایرکټ ده سیل ټیکس ده ځکه چې دا موږ کس څخه اخلو او دا شی کسټمر هغه ته بېرته حکومت ته تحویلوو اوس تاسو کولی شئ مثال نور فارمیټ کې پکې تغیرات پکې راولئ مثال دغه فونټ ده ګوره ښه دا شیپ ده مثال چینج کوئ مثال دا لیکمه ټایمز لیکمه ګوره دا رنګ تاسو کولی شئ مثال شیپ شیانې چینج را چینج کړئ مثال انوایس ته بل یو هغه ورکوئ تاسو نو به هره خپلې خوښې مثال ته پکې ډیزاین جوړولی شئ دا زما دا ټایمز ده دغه فارمیټ ډېر خوښېږي ما ګوره اوس که چېرې زه مثال کنټرول پی ووهمه اوس ګوره څومره لوکس ښکاري ګوره انویس جوړ شو اوس چې شی کوو دا چې مثال ګوره دلته خو یو شی دلته ګوره ما نوم شی نه لیکلي مثال لیکمه زر بیل نمبر یا مثال مخکې زر اول سر کې ما کړی و که نه دا یو زر دا سیکونس پرله پسې نمبر یې باید ولري مثلا لیکمه ولي ځکه دا کس خو به راغلي ادرس یې چېرته ده مثلا ادرس یې هر ځای لیکي مثال کابل کار نو ډېر لپاره موږ چیک کړو ډېر لپاره دغه خانې موږ مرج کړو دا موږ مرج کړي نه دي مرج دا هم مرج کړو بل غټ کوم چې دی هغه کې راسي ګوره دا چې غټ کړل د ګوره شی سو اخواته ګوره ووته ګوره دې لپاره ګوره دا ښکاري ګوره تاسو هم د یو پریکټس هم شو دا بس اوډو کې کوي ګوره بېرته صحیح شو اوس مثال دغه هم مرج کومه ډېر لپاره چې کوم سره از ایکول ټوډے
ټیپ بټن پریس کوم خپل راځي بریکټ کلوز او انټر کنټیکټ نمبر مثال 816 مثال در ټلیفون شمیره ولیکئ تاسو ګوره بیل دغه څه اوس څومره دغه ده که چېرته مثال زه اوس د هر یو کس ته مثال د پی ډي اف کومه یا پرنټ کومه یا کس ته ورلیږم دا خو مونږ ډېر وخت نیسي که نه او دا مثال زه ایډیټ کوم نو دې لپاره مونږ چې کوو میکرو کوو میکرو کې چې کوو ما تصور ته ګوره ویو ټیپ کې چې راځو میکرو ته میکرو کې چې کوو دلته ګوره ریکارډ میکرو څنګه مثال زه غواړم اکشن ما اوس تک تاسو مې له میکرو درس کې چې میکرو کچرانی کتلې هغه درسونه وګورئ چې میکرو چې دا اکشن ته وایي هغه کارونه چې موږ تاسو غواړو په یو وخت کې موږ تاسو نشو کولی د میکرو په واسطه موږ یې کولی شو اوس دا زه فارمیټ کوم ډیلیټ کوم که ډېر وخت نیسي که نه نو راځم دلته ریکارډ میکرو ته ما کلیک کوم ریکارډ میکرو کې دلته موږ نه نوم پوښتنه کوي چې نوم ورسره کوم نوم ورکړي زه ورته لیکم انوایس شارټکټ ورکړئ که نه ورکړئ مثال شارټکټ کې ورکړئ کنټرول هغه ورکړئ شارټکټ مثال هغه ورکړئ ځینې مثال او کنټرول او چې ده مثال کن اوپن کوي کنټرول انچ هغه حرف ورته ورکړئ چې کوم تاسو مثال دا مثال یوز کوئ نه زه لازم کی ورکوم مثلا دا خو مخکې تاسو لوستي موږ زه په همدې ورته ګوره دس وربوک همدې وربوک کې ماته او دا اوکې اوس دا اوکې اوس هغه شیان چې موږ تاسو غواړو ډیلیټ یې کړو مثلا دا زه غواړم ډیلیټ یې کړم او دا ځای ورته وټاکم مثال دا هم دا رقم د ډیلیټ کول غواړم دا هم دا رقم ډیلیټ کول غواړم دا ګوره چې ځکه چې دا ټول ځکه کیسې مثال موږ 14 په یو وارې ولیکو یو بل 14 څه وایي ته دا ټول فارمیټ کا دا هم دا رقم چې کا ټول فارمیټ کا او دا هم ټول دا رقم ته فارمیټ کا اوس راځم پورته دلته ورته وایم دا چې دا ګوره ښه تلیفون شمېره د هر یو کس بېله بېلې ورته دا هم فارمیټ کا او دا هم ورته دې سایډ ته راوله صحیح شو که نه نور अब چېرته بیرته ویو ټیب ته ویو ټیب کې به شی کړو دا به میکرو به سټاپ کړو اوس هم ځان سټاپ کړله اوس که چېرته مثال زه غواړم مثال د یو ډیټا لیکم هغه په خپله پاک سي مثلا لیکم متیولا راغی متیولا خان موږ نه د جنس ویډیو او بخیر په پاس باندې لیکن بل نمبر 100 اوس دا شی 2003 کېږي که نه یو 200 مثال لیکم متی الله خان دا چې دا فرض کړه دا مثال جلال آباد ده جلال آباد scan maybe new مثلا مثلا ستار پلازا ده یا سیٹی हम जो बात खास बात नहीं है مثال تليفون شميره مثال شميره مزافه کوم ده مثلا د سکرین اخلي دومره مثلا ډسکاونټ ورکړئ که نه مثلا د سکرین کوم ډسکاونټ ورکوم 2% سکرین څونه اخیستې دي 6 دانې دومره څه ټوټل هم دلته هم هر څه ګوره پکې راغلي دي که چې سل ټکس مثلا نه ورکړئ سل ټکس دلته چې کته پاک کا اوس ګوره دا رقم راغی ګوره اوس که چېرته مثال زه غواړم هغه کس ته مثال دغه اوس بل کس راغی که بل کسټمر راغی نو دا اوس څنګه زه کوم میکرو کې مې چې شی ووهل دا کنټرول کې چې ووهم نو دا چې کېږي اتومات ټول هر څه ګوره پاکېږي ګوره ټول هر څه ګوره پاک کړله خو دا چې زه د مثال دغه میکرو وهم دا ماته یو ستونزمنه ده هم مثال دا مثال کنټرول کې وهم دې لپاره چې کوم راځم یو بټنه جوړوم شارټکټ جوړوم چې مثال دغه بټن باندې کلیک کړم نو اتومات هر څه پاک شي یا ډیلیټ شي نو دې لپاره راځم انزرټ ټیب ته انزرټ ټیب کې بلته راسو ګوره السټریشن کې یو شی نوم شیپ کې د مثال وګورئ چې کومه بټنه ستاسو خوښه وي مثال یو بټنه هر رقم بټنه یې تاسو مثال اخلئ ما مثلا زه دغه مثال یو بټنه ما کړه تاسو په خپل خوښه به یو بټن هغه کوئ دا ګوره ما راوستله اوس دې کې مثال که غواړئ مثال بل رنګ ورکړئ دا رنګ خوښ نه دا کلر دې خوښ نه ده مثال اعظم ورته نه دا رنګ مثال ما نه خوښېږي دا رنګ لږ تیز ده یا په خپله خو تاسو ماته ولیکه کولی شئ ورته دا رنګ
مثال دې باندې رائټ کلیک کوم شي کوم edit text دا نوم لیکم مثلا لیکم clear یا مثال هر شي لیکي clear نو clear ولیکم مثال لازم دا نو بیا رائټ کلیک کوم دا فونټ شي کوم دا غټو مې د سایز ورکوم مثلا دې اندازه لیکم دومره ور باید غټه سي کنه سلا بول کوم سنټر ته کوم دا سکول شي کې مثال نو شي په هم تغییر راولای اوس دا راغی اوس راځه ما مکرو چې مخکې مونږ ساين کړی و هماغه غواړم مکرو دلته ساين کوم اوس چې دې سمستا بټن سره زه چک کوم کنیکټ کوم مثال دې ما کلیک کوم مثلا کوم و انوایس وکړم نو انوایس باندې کلیک اوس چې شي کوم اوس راځم مثلا بل راغی مثلا بلال او دا ما ټولې کې یار بل نمبر دا سو کنه مثلا نو چې بلالو एड्रेस مثلا लिखिए काबुल खैर आना एड्रेस मूली को टेलीफोन मेरा इधर डिजिटल आ रहा मूली को दो चीज़ वेड़ो दो मिसाल वेड़ो स्क्रीन वाकिस तो बोले चेक किसे ला लैपटॉप पे किसे ला लैपटॉप खाने चेक सो गया घाटा सोला ओह शिट यार हो गया तो गासु हाँ صحیح شو مثلا ډسکاونټ مثلا دی مثال فرق د لپټاپ کې موږ 3% ډسکاونټ ورکو د بل کې نه دا ورکړی مثلا د سکرین څونه څه دوه نه اخیستي لپټاپ څونه اخیستي یو دانه نو ټوټل هم ګوره د جمع سوي سلټکس پستا کنه اور سلټکس ځکه سلټکس مثال 0% ده ګوره هغه ګوره سلټکس هم جمع سلټکس څخه موږ کسٹمر سره اخلو او حکومت ته ورکو نو دا اوس راغی اوس که چېرته زه مثال نور هغه نه کوم غواړم مثلا بل کس راځي دا به چیک کړي کلي مثلا کلیک کوم نو دې کې چې زه پاکي ګوره ما پاک سو ګوره بیا مثلا لازم اوس ګوره دا هر فایل چې تاسو وکوئ دا تاسو سیف کړئ پی ډي اف ته واړوئ مثال پی ډي اف ته دا پی ډي اف کې فولډر ورته جوړ کړئ ا فولډر مثال وخت یو کس یو بیل پکارو تاسو په ما ډول هغه راکاږئ مثلا څنګه زه راځم مثال لیکم خان اول یا بیل لیکم دا شو نوم یې خان دا ادرس مثال ولیکه کابل ګوره داسې پورې به ولیکل دا مثلا تلیفون شمېره ورته دا تلیفون شمېره دی ده د چې واخیسته مثلا سکرین یې اخیستی ده بل یې اخیستی ده ماوز یې اخیستی ډسکاونټ یې بیخي نه ورکوم د مثال یو دانه اخیستی ده ده هم یو دانه دې نه یو دانه یا څو 2000 ګوره فکس ده ګوره سلټکس ګوره هغه څو سره جمع شو ګوره 2000 مثال سلټکس 280 سلټکس پرې راغی نو 280 افغانۍ دا کس موږ نه ګوره باقي څو ګوره یا دا بل مرته ولې سره لازم چیک کوم که دا مثال تاسو کنټرول پی کوئ کولی شئ دې څخه هم تاسو پرنټ وکاږئ ګوره پرنټ وکړو دې کس ته ورکړو خو نه هغه موږ هر وخت پکارېږي دغه که داسې بل وخت کې راسي مثال راځم دا چیک کوم پی ډي اف ته اړوم پی ډي اف لا اړوم اول به چې کې تاسو دلته مثال هغه ورته وټاکئ مثلا دا ګوره ما کلیک رائټ کلیک مې کړو فولډر ورته جوړ کړئ فولډر ورته جوړ کړم مثلا لیکم دا مثلا لیکم فبروري ده که نه لیکن چې کوم فبروري ټول هغه بیلونه چې موږ خلکو ته ورکوو هغه ټول دلته اچوو اوس راځم بیرته اکسل دغه ته اکسل چې راغلم اوس راځم چې کومه فایل ته راځم فایل کې سیو اس سیو اس کې چې کو ډیسکټاپ و ډیسکټاپ نو چې ډیسکټاپ کې چې کو هغه فولډر پیدا کوم فولډر کې چې مثال دا ور فبروري وکنه فبروري شو دا اوپنم کو اوس فبروري کې ګور انوایس څه ده یې مثال د څه هغه انوایس لیکم چې مثال ګور د لیکم آی ان یې مثال آی ان انوایس هم راځي مثال دا رقم ته لیکم مثلا لیکم تاسو آی تھنک که څه پنځم او
ګوره دا رقم دغه دا مثال چې کوم اوس ګور اکسل فایل کې نه اړو ورته پی ډي اف ته یې واړوه راته پی ډي اف هر انویس چې هلته کوی ما انویس نمبر ولته ورکوي او دا به شي کې سیف به کېدل ده اوس ګوره چې څه هغه لاړو پی ډي اف کې سیف شو نو تاسو سره یو د فایلو هغه هم تاسو سره پاتې کېږي هغه مثال کوم کوم فایلونه هر انویس چې په کار وي ته هغه انویس مثال هغه کماته نو د ګوره راسئ ګوره فبروري میاشت کې تاسو کولی شئ د کوارټر فولډر جوړ کړئ ګوره فبروري دې باندې کلیک کړه ډبل کلیک کړه ګوره پی ډي اف کې چې کېږي د هغه فایل چې دا مثال موږ تاسو ته اوپن کېږي نو دا رقم تاسو کولی شئ ډېر فایلونه هر بل چې مثال کسه پرنټ ورکوئ دلته یو انویس هم کاږئ ځکه چې مثال بیا تاسو په راتلونکي وخت کې معلومات وي مثال لکه چې د کوم بیل کې ستونزه راځي تاسو ته دغه بیلونه شیان دلته شته دي دې مثال دلته ګوره ځان سره ساتلی هم شئ تاسو یا مثال هغه دا بیل چې تاسو پرنټ کړئ بیا تاسو مثال سکین یې کوئ سکین څخه وروسته تاسو کولی شئ دلته مثال دا راوړئ او هغه یې کوئ مثال استعمال یې ګوره پی ډي اف ګوره پی ډي اف راغی ګوره ټول نو ګوره څومره ښایسته راغی نو دا تاسو کولی شئ دا رقم ته مثال هغه یې کوئ سکین یې کوئ مثال دا رقم نه کوئ سکین یې کوئ بیا سکین بېرته مثال پی ډي اف واړوئ دلته هغه کوئ مثال کلیر کومه نو دا ټول شی کې ټول ګوره پاک شو نو دا رقم موږ تاسو کولی شو چې مثال یو اتومات ډول یو انویس جوړ کړو دا اوس زموږ تاسو نن ورځ درس تاسو مثال کوم ځای کې ستونزه لرئ مثال هغه پوه نه شئ کولی تاسو مثال خپل نظریه شریکه کوئ او یا مثال بل کوم مثال اتوماتیک تاسو کوم چې ستونزه لرئ هغه مثال شریکه کړئ موږ په هغې باندې هم تاسو ته ویډیو جوړه کړو تر څو تاسو ته په خپل کاروبار کې خپل وظیفه کې کار تاسو ډېر اسانه شي نو باقي مې په لوی الله پاک سپارم ښه وخت ولرئ بریالي اوسئ